باید موږ درس او تعلیم وکړو چې دا وطن جوړ کړو، دا وطن د نورو نړیو سره سیال کړو. زمونږ ویاړ زمونږ ناز زمونږ دا ټول دی آواز. صدیقي صاحب اوسنی امنیتي اوضاع څنګه ارزوئ؟ الحمدلله نسبت پخوا ته امنیتي وضعیت اوس ډېر ښه دی، ځکه پخوا به داسې و چې په هر چوک کې به بېل حکومت و بېله پاچاهي به و او د زور کارونه به و، په یو چوک کې به وروره یو صاحب و، په بل چوک کې به بل صاحب و. اوس هغه صاحبان د منځه تللي، الحمدلله یو حکومت دی، یو نظام دی، اوس پخوا نه نسبتا ډېر ښه دی. زمونږ کور افغانستان د سترګو تور افغانستان. سمیع الله جان، هغه ځوانان چې له هېواده په قاچاقي لارو بهر ځي څه پیغام لري هغه ځوانانو ته؟ زما پیغام خو د یو ځوان په صفت باندې هغوی ته دا دی چې دوی هیڅکله هم خپل دغه ژوند په خطر کې ونه اچوي او خپل دغه واقعا په دې لاره چې دوی ځي سخت تکالیف مشکلاتو سره مخامخېږي او په ضمن د دې کې حتی تر دې چې دوی د مرګ سبب ګرځي. زمونږ ویاړ زمونږ ناز زمونږ دا ټول دی آواز. حضرت علي جان، دا راته وایي د ژوند خوږه خاطره څه ده؟ والله د ژوند خوږه خاطره همدا ده، اوس آزاد ګرځو، آزاد سفر کوو، ځو راځو، امن او امنیت ده، ډار نسته، سړی آزاد ګرځي. دلته پارک ته راغلي یو چکر ویو، دې نه نور موږ کومه خوشحالي وغواړو. زمونږ کور افغانستان د سترګو تور افغانستان. আমরা কি আমি দে পার্ক আমরা পালারাম চি খুঁড়ি দে পার্ক পাপড় পাপড় দেখ چیزای دیگه تو پاپڑ خوردی نه خود تو کاورا چیزا نخرید نخوردی چرا پاپڑ خوش نه لنن غیرات نه جوړه خاورا دا ټاټو بيد زمارو. د ننګرهار ملي تلویزیون درنو لیدونکو د خلق او تلویزیون د خپرونې درنو مینوالو په سلامونه مو هرکلی کوم. په دې هیله چې راته راک روغ او د صحت جامې پر تن ولرئ. نن د جلال آباد سراج العمارت بڼ ته راغلي غواړو د خلق او تلویزیون خپرونه له همدې څخه چمتو کړو. په دې هیله د خپرونې تر پای را سره پاتې شئ. زمونږ ویاړ زمونږ ناز زمونږ دا ټول دی آواز. زمونږ کور افغانستان د سترګو تور افغانستان. زمونږ ویاړ زمونږ ناز زمونږ دا ټول دی آواز. زمونږ کور افغانستان د سترګو تور افغانستان. لنن غیرات نه جوړه خاوره. درنو لیدونکو د خلق او تلویزیون خپرونه دوام لري. اوس هم سراج العمارت بڼ کې یو، دلته یو ځوان لاړ دی، غواړو دې سره وغږېږو. سلام علیکم. سلام علیکم. ګوره ښه جوړې نوم مو؟ نوم بهاءالله زاخیلوال. د کوم ځای اوسېدونکی یو؟ د همدې ښار اوسېدونکی. د کوم ولسوالۍ؟ رودات ولسوالۍ او زاخیلو کلي. ډېر ښه. څه مصروفیت لري بهاءالله؟ محصل یم. د کوم پوهنتون؟ شخصي پوهنتون د حقوقو پوهنځي کې محصل یم. سویم سمستر کې؟ اوس فعلا لومړی سمستر ده. خیر. ډېر ښه. جان، دا راته وایي د باغ ته څنګه راغلی؟ باغ ته خو همداسې تفریحي چکر د خاطر راغلو. باغ ته موږ ویل چې دا ذهن هم لږ بدل شي، راغلو چې باغ څخه لیدنه وکړو. داسې یو څو مدت کېږي چې نوم راغلی، نن راغلم نو چکر هم و. خو یوازې راغلی که نور ملګري هم دی سره؟ نه، نور ملګري را سره دي، خاله زامن دي را سره. ډېر ښه. الله جان، د ژوند خوږه خاطره دې څه ده؟ د ژوند خوږه خاطره مې خو همدا ده چې مخکې به هغه ارز ته به نه شو تللی بعضې ځایونو ته، خو بیا هم تلو، خو بعضې ځایونو ته به نه شو تللی. خو اوس فضل د خدای دی هر چېرته په ازاده وتلی شو، د امنیت د نګاه نه هر ځای کې امنیت دی، هر چېرته تللی شو. لکه بعضې موږ د کونړ بعضې ولسوالیو ته نه شو تللی. اوس بله ورځ هم موږ د کونړ داسې ولسوالیو ته تللي وو چې مخکې هغې ته موږ نه شو تللی، اوس تللی شو. نو د خوږه خاطره مې همدا ده چې شکر دی هر ځای کې امنیت دی، قراري ده او خدای دې وکړي چې همداسې تل دی هم د افغانستان کې سوله وي، امنیت او قراري وي. بهاءالله جان، دا راته ووایه هغه ځوانان چې خپل وخت خوشي تېروي، پیغام څه ده؟
هغه ځوانانو ته مې چې خپل وخت هسې وابس تېروي غواړم چې پوهنتون وي درس دي وي ځکه چې افغانستان ډېر ځورېدلی او کړېدلی وطن دی چې موږ او تاسو دا وطن جوړ نه کړو دا ځوانان دا وطن جوړ نه کړي نو بل څوک نشته چې دا وطن جوړ کړي باید موږ درس وي او تعلیم وکړو چې دا وطن جوړ کړو دا وطن د نورو نړیو سره سیال کړو بالکل مننه ژوندی اوسئ سلام د تاریخونو څلی دا د ننګونو څلی د تاریخونو څلی دا د ننګونو څلی درنو لیدونکو تر څنګ مې یو ځوان ولاړ دی غواړم دې سره وغږېږم السلام علیکم سلام شوروره بخیر راغلی صحت دې ښه دی نوم مو څه ده زما نوم محمد عباس صدیقي صدیقي صاحب د کوم ځای اوسېدونکی اصلي وطن مې لغمان دی خو دلته د جلال آباد په ښار کې هستوګنه لرم ډېر ښه څنګه راغلی دی بڼ ته جمعې ورځ ته راغلي یو دلته بس دلته لږ تفریح کوو سیاحت کوو یوازې راغلی که نور ملګري دوستان ماشومان هم را سره دي ډېر ښه صدیقي صاحب اوسنی امنیتي اوضاع څنګه ارزوئ الحمدلله نسبت پخوا ته امنیتي وضعیت اوس ډېر ښه دی ځکه پخوا به داسې و چې په هر چوک کې به بېل حکومت و بېله پاچاهي به و او د زور کارونه به و په یو چوک کې به وروره یو صاحب و په بل چوک کې به بل صاحب اوس هغه صاحبان د منځه تللي الحمدلله یو حکومت دی یو نظام دی اوس پخوا نه نسبتا ډېر ښه دی مننه صدیقي صاحب صدیقي صاحب هغه ځوانانو ته د پیغام څه ده چې په قاچاقي لارې غیر قانوني توګه له هېواده بهر ځي ولا نو زه په دې خبره ځان ته بدم ښکاري که زه دا خبره کوم دوی خپله نه پوهېږي هر وخت ګوري په رسنیو کې ګوري چې وروره دلته اوبه ویوړل دلته په سرحد کې وویشتل شول دلته وروره ټکر وشو دلته یې موټر وسوځېده خو دا خلک هېڅ عقل هېڅ شعور نه لري زه درته په ولا قسم خورم دا درته حقیقت وایم چې څوک ماته وایي چې دغه خارج امریکا اروپا او دا ځایونه دلته دغه نږدې ډرونټې سره راغلي دي او بچیان دې ولېږه ولا هیکې ولېږم ورته نو ډېره غټه ساوه کوي کور خرڅ کا ځمکه خرڅ کا جایداد خرڅ کا وروره ځان خلاص کا چې زه ولېږم هلته هغه څوک چې کار کوي هغه په خپل وطن کې هم کوي او چې نه کوي ولا که په یو ځای کې هم درته کار وکړي خو ښه خبره دا ده چې دغه کارونه خلک صرف نظر شي خپل اولادونه ځانه جدا نه کړي همدلته پې تحصیل وکړي همدلته پې کار وکړي همدلته ورته تربیه ورکړي همدغه ځای کې په کاروبار مصروف کړي او دغه د خارج د تګ نه بیا بالخصوص په قاچاقي لارو باندې دې نه جدا خودداري وکړي مننه صدیقي صاحب دی اوسې کور ودان مننه خیر اوسې درنو لیدونکو د خلک او تلویزیون خپرونه دوام لري له موږ سره پاتې شئ درنو لیدونکو تر څنګ یو دوه تنه ځوانان ناست دي غواړم دوی سره وغږېږم السلام علیکم ورور وعلیکم سلام نوم مو څه نوم مې قید الله ده یم د کونړ خو اوس مهال راغلی یم ننګرهار ته د بڼ ته چکر دپاره ډېر ښه څه مصروفیت لرئ متعلم یم 11 ټولګي دغه بڼ کې د څه شی خوښ شو ډېر معتدله هوا ده او د ګلانو موسم هم ده او ډېره ښایسته هوا ده باغ مې هم ډېر خوښیږي ځکه چکر دپاره کونړ نه راغلی یم ښه ډېر ښه کونړ کې د اسلامي امارات مجاهدین دا برخورد څنګه ده د عام ولس سره ښه ماشاءالله ښه هر څه لیول سره روان دي هېڅ دغه نشته دی او ډېر سخت یې موږ خوشحاله یو او هیله م دا ده چې الله تعالی دې موږ ته افغانستان جوړ کړي آواز زمونږه مور افغانستان زمونږه کور افغانستان زمونږه ویاړ زمونږه ناز زمونږه ټولو دی آواز زمونږه کور افغانستان دسترګو تور افغانستان درنو لیدونکو دغه بڼ ته د ننګرهار د ولسوالیو سربیره د نورو ولایتونو خلک هم تفریح لپاره راځي دغلته یو ځوان ولاړ دی غواړي دې سره وغږېږو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته نوم زما نوم اظهر طاهر ده درتلي وروره کوم ځای اوسېدونکی لوګر ولایت یم لوګر نه راغلی تفریح ته راغلی تفریح ته راغلی څه ورځې کېږي بس زه مې که چکر راویلو ننګرهار ته غوړي که لوګر ته ځو څه مصروفیت لرئ متعلم یم 10 ټولګي 11 امتحانونه څو ورځې مخکې خو امتحانونه څنګه امتحان پرچې دي ښه الحمدلله ښه ډېر ښه شوګیري دې ورته کړې وې ولا بس شوګیري هم ورته کړې وې پوه شوې درسونه دې ښه ټایټ ورته درسونه هم ښه ټایټ ورته ویلي وو حضرت علي جان دا راته وایي د ژوند خوږه خاطره څه ده ولا د ژوند خوږه خاطره هم دا ده اوس آزاد ګرځو آزاد سفر کوو ځو راځو امن او امنیت ده
ډار نشته سړی آزاد ګرځي دلته پارک ته راغلی یو چکر ووایو دې نه نور موږ کومه خوشحالي وغواړو په دغه بڼ کې چې وګرځېدلې چې د خوښ شه ډېر والا بس راغلو چکر ووایم بڼ کې ټول باغ ښایسته باغ ده هر ځای هم خوښ سو ساعت هم تېر سو ملګرو سره هم چکر ووایي ډېری خلک دغه بڼ ته تفریح لپاره راځي هر څه یې خوري او خطا کوي دغسې خلکو ته پیام څه ده دې خلکو ته ما پیام دا ده باید نظافت دوی چې هر څه کثافات هر څه راکوي دوی باید کثافت دانې ته واچوي بې ځایه بې ځایه ونه غورځي دا د چاپېریال ککړتیا ده څومره چې چاپېریال سالم وي هغومره روغتیا ډېره وي مریضي نه وي پارک ښایسته پې ښکاري دغه نورو ځوانانو ته څه پیغام ده ما ځوانانو ته دا پیغام ده چې خپل وخت بې ځایه تېر نه کړي تعلیم وکړي بې ځایه ونه ګرځېږي خپل د ژوند آینده لپاره سوچ وکړي آینده کې باید دا سوچ وکړي دا د دې وطن راتلونکي دي باید دا وطن دې ته اړتیا لري دوی باید ځان یو ښه شخصیت جوړ کړي مننه حضرت علي وروره چې موږ سره وغږېدلې ستاسو نه مننه نه دی اوسې ښه وخت مننه لیدونکو تاسو د حضرت علي خبرې واورېدې د خلکو او تلویزیون خپرونه دوام لري له موږ سره پاتې شئ السلام علیکم السلام علیکم جوړ بخیر خدا په خیر نوم مبارک نو سمیع الله د کوم ځای اوسېدونکی سمیع الله جان د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم او واسطن یم د لغمان ډېر ښه سمیع الله جان دغه بڼ ته څنګه راغلی ولا ملګرو سره په چکر راغلو جمعې ورځ د مالې تفریح وکړو او هغه ملګري مالته ناست یو بس چیس کې او تاسو سره هم کلام یم څنګه اوسنی وضعیت څنګه ارزوئ سمیع الله جان ولا ښه دی بد وضعیت نه دی الحمدلله اسلامي وضعیت دی اسلامي ټول جسمونه ټول د اسلامي روان دي او په زمین دي کې یګانه شی چې دی چې خلک ډېر خفه دي هغه د کاروبار زمینه ده چې خلکو ته د کاروبار زمینه نشته نو انشاءالله دا بس امید لرو چې الله دې دا مشکلاتونه ټول حل کړي او خلکو ته کاروبار زمینې ټول برابر شي سمیع الله جان هغه ځوانان چې له هېواده په قاچاقي لارو بهر ځي څه پیغام لري هغه ځوانانو ته زما پیغام خو د یو ځوان په صفت باندې هغوی ته دا دی چې دوی هیڅ کله هم خپل دغه ژوند په خطر کې ونه اچوي او خپل دغه واقعا په دې لاره چې دوی ځي سخت تکالیف مشکلاتو سره مخامخېږي او په ضمن د دې کې حتی تر دې چې دوی د مرګ سبب ګرځي او موږ شاهد حال یو موږ او تاسو ټول په دې باندې یعنی دا مو لیدلي دي دا مو اورېدلي دي قصې خلکو کړي زموږ ملګري دوستان ټول په دې لارو چې تللي دي حتی تر دې چې هغوی وهل کېږي بېعزته کېږي د هغوی نه جامې مثلا د هغوی بوټان د هغوی پیسې د هغوی هغه اجناس چې دوی ځان سره د سفر په خاطر وړي هغه اخیستل کېږي او یعنی لنډه درته ووایم چې ډېر سخت د هغوی ژوند په خطر کې او دوی ته باید دغه زموږ دغه اوسني ځوانان باید زړه ښه نه کړي چې هغوی لاړ شي او خپل ژوند په خطر کې واچوي مننه سمیع الله جان چې موږ سره وغږېدې تاسو نه هم ډېره مننه ژوندي اوسئ خوش درنو لیدونکو دا د سراج الامارات شاهي پارک دی دغه پارک ته د ننګرهار د ډېری ولسوالیو سربیره د ډېری ولایتونو څخه ځوانان او ګلالي ماشومان هم تفریح لپاره راځي د خپرونې په دې برخه کې په ګډه سره تصاویر ګورو له موږ سره پاتې شئ خپرونه دوام لري ښایستونو دی سینګار دغه جنت وطن په ښایستونو دی سینګار دغه جنت وطن د ډېرو زړونو خواب دا یو د ننګونو باب دا د ډېرو زړونو خواب دا یو د ننګونو باب دا زمونږه مینه زمونږ راز زمونږ د ټولو دی آواز زمونږ سمسور افغانستان د سترګو تور افغانستان زمونږه ویاړ زمونږه ناز زمونږ د ټولو دی آواز زمونږه کور افغانستان د سترګو تور افغانستان درنو لیدونکو تر څنګ مې یو ګلالۍ ماشومه ولاړه ده غواړم دې سره وغږېږم نامه کی چیز ندا جان مکتب میخوانی صنف چند هستی اول خو چندم نمره هستی خو اینجا کمره کیا میده پارک امره پدرم خو چی خوری دی پارک پاپور
دقیقه چیزای دیگه تو پاپور خوردی؟ نه خود پیکاوره و چیزا نخوردی؟ چرا؟ پاپور خوش نه؟ آه در بازیچه پارک چی خوشت آمد؟ لیر گیلاسکا او فلخشاندکا او دیگه از خیزک زمونگا روح زمون پرواز زمون د ټولو دی آواز زمون ټکور افغانستان دسترګو تور افغانستان زمونگا ویار زمونگا ناز. درنو لیدونکو د خلک او تلویزیون خپرونه دوام لري ترڅنګ یو ځوان لاړ دی غواړم د سره وغږیم. السلام علیکم. السلام علیکم. ورونه خیر جوړی؟ خیر شکر. نوم سبحان الله. سبحان الله جان د کوم ځای؟ د ننګرهار ولسوالۍ. د کوم ولسوالۍ؟ د بیسود ولسوالۍ. ډېر ښه. څه مصروفیت لري؟ فعلا مکتب نه خلاص کړی دی او ساغزه مارکیټ کې مې دکان دی. ولې پوهنتون تعقیبوئ؟ پوهنتون تاسو ته خو بهتر معلوم ده چې اقتصادي مشکل دی، ځوانان نشي کولی چې مثال اقتصادي مشکل لري چې مثال پوهنتون شروع کړي. سبحان الله وروره د ژوند خوږه خاطره ده که مونږ لیدونکو سره شریک کړي. دا خوږ خاطره مې دا ده چې تاسو سره ولاړ یم. ډېر ښه مننه ژوندی اوسئ. سبحان الله جانه دا راته ووایي اړوند ادارونه څه غوښتنه لري چې د دغې بوټي په ښکلا کې څومره باید کار وکړي؟ ده استاد جانه زیاتر خو داسې دی چې د ځوانان مثال دا سیاحت ته دلته راځي، مثال یو پاپړ چیوال یا بل چیوال زیاتر خلک نظافت نه مراعتوي، ولې چې یو دي ته واچوي بل دي ته واچوم، باید دا مونږ تاسو باید د نظافت خپله مراعت کړو. دا ځوانان چې دي مثال دې شی ته مثال داسې خاصه توجه نه کوي، نو زمونږ د افغانانو دغه داسې خاطره زیاتر دې شی ښه نه دی. نو باید دا زما خواست دی خلکو ته دا دی او د مثال د ننګرهار د ښاروالي ته دا دی چې مثال زیاتر دې نه چې مثال یو بوټي مثال قلمکۍ دا نورو خلکو ته ورکړي چې د دې مثال برځې ته کښېنئ چې د دې مثال نور دې ته مثال د حاصل راشي. دغه مشکل سبحان الله دا راته ووایي وخت خو ډېر قیمتي ده که نه؟ هغه ځوانانو ته څه پیغام دی چې خپل وخت خوشې تېروي؟ استاد وخت خو تا ته بهتر معلوم دی چې کار نشته بل نشته، زیاتر مثال خلک غواړي چې مثال بل هېواد ته لاړ شي. مثال زما خواست دې ته دا دی چې مثال دا دلته پاتې شي تر څو چې دا ما تاسو دا خپل هېواد جوړ نه کړو، نور خلک د دې پروا نه لري چې دا افغانستان جوړ کړي. سبحان الله دا راته ووایه چې تاسو خو د ښار شاوخوا سیمو کې ګرځئ، د اسلامي امارات مجاهدین چلند څنګه ده د عام ولس سره؟ بلکل استاد محترمه چې د مخکې نه ښه دی چې زیاتر چیک پوینټونو کې زیاتر خلک ولاړي، نو په ډېر احترامانه په ډېر ښه برخورد او ښه سلوک سره ټول خلکو سره خبرې کوي. زمونږ همدغه خواست دی همدې خلکو نه چې همدغه رویه او سلوک مو سره کوي. مننه ژوندی اوسئ. قربان شم ورحمن خیر. ښه وخت. السلام علیکم. مننه. درنو لیدونکو تاسو د سبحان الله جان خبرې واورېدې چې دی د اسلامي امارات د مجاهدینو د چلند څخه ډېر خوښ دی. درنو ولسونو څخه زما هم هیله ده چې د اسلامي امارات مجاهدینو سره همکار پاتې شي تر څو زموږ شته امنیت پیاوړی دوامداره پاتې شي. حسب جهان لري زمون کفال زمون اعزاز زمون د ټولو دی آواز زمون زور افغانستان زمون کور افغانستان زمون ویار زمون ناز زمون د ټولو دی آواز زمونگا کور افغانستان دسترګو تور افغانستان زمونگا کور افغانستان دسترګو تور افغانستان زمونگا کور افغانستان دسترګو تور افغانستان. درنو لیدونکو دا و د خلک او تلویزیون خپرونه. تر بیا چې زه ایمل خان درویش تاسو په چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.